په یو وړوکي کلی کې یو زوړ سړی اوسېده چې نوم یې اسلم و. د هغه ویښتان سپین و، جامې یې زاړه وې او د هغه سترګو کې یوه عجیبه خاموشي لیدل کېده. کلیوال به هغه ته لیونی ویل او بازار کې به هر وخت یوازې په یوه څوکۍ ناست راتلونکي او تېرېدونکي خلک به یې ګوري، خو هیڅوک ورسره خبرې نه کولې. ماشومان به یې ملنډې وهلې او لویان به یې نظرانداز کول. خو اسلم هیڅکله غوسه نه کېده او تل به یې په نرمۍ سره موسکا کوله. یو ورځ د کلي یو شتمن سړی بازار ته راغی. هغه اعلان وکړ: زه خپل کاروبار لپاره یو رښتینی او صادق سړی غواړم. څوک چې خپل صادقیت ثابت کړي زه به ورته لوی انعام ورکړم. کلیوال ډېر خوشحاله شول او هر یو یې هڅه وکړه چې ساعت وخي. هماغه ورځ شتمن سړي په بازار کې یو چپرکۍ چې د سرو زرو ډکه وه ایښود او لاړ. هر څوک یې کتل خو هیڅوک یې نه پورته کول. ټول به فکر کاوه که پورته یې کړو خلک به څه وایي. خو لږ وروسته اسلم له هغې لارې تیر شو. هغه چپرکۍ ولیدله، پرته له دې چې فکر وکړي پورته کړه او مستقیم شتمن سړي ته یې ورساوه. شتمن سړي له هغه وپوښتل: ته څنګه پوه شوې چې دا زما ده؟ اسلم موسکا وکړه او ویل: زه نه پوهېږم چې چا ده، خو دا زما نه ده. دا واورېدلو سره د شتمن سړي سترګې له اوښکو ډکې شوې. هغه وویل: زه څو ورځې خلکو ازمایل خو ټول یوازې د صادقیت ننداره کوي. ته یوازینی چې رښتینی صادق یې. وروسته شتمن سړي یو راز هم شریک کړ: کلونه وړاندې زه ډېر غریب وم. خلک به زما ملنډې وهلې، خو ته یوازینی چې ما باندې نه دی ټوکې کې او ما ته دې اوبه ورکړې وې. ته ما ته دې ویلي و چې د انسان اصل شتمني د هغه کردار دی. نن زه بریالی یم او دا یوازې ستا د خبرو له امله دی. دا وایي شتمن سړي ټول کاروبار د اسلم په نوم ثبت کړ. د کلیوال خلک چې هغې لیونی ګڼلی و شرمنده شول، ځکه هغه تر ټولو هوښیار و. دا کیسه موږ ته دا سبق راکوي چې د انسان اصلي ارزښت په جامو کې نه بلکې په کردار کې وي. څوک چې په خاموشۍ سره نیکي کوي یو ورځ نړۍ پیژني. که تاسو ته دا کیسه خوښه شوې وي حتما لایک وکړئ. الله حافظ.